ولې یو عادي ژوند تېروې؟ حال دا چې ته کولی شې استثنایي اوسې. هره ورځ چې در باندې تېرېږي چانسونه در سره دي. ځینې خلک دا چانسونه ستونزې ګڼي، خو ځینې یې د نویو فرصتونو دروازې ګڼي. توپیر یوازې ستا په فکر کې دی. ته اړتیا نه لرې چې نابغه یا فوق‌العاده اوسېږي تر څو خپل اثر پرېږدي. ګوره، راز ډېر ساده دی. له عادي حالت سره مه جوړېږه او مه غواړه چې د بل چا کاپي واوسې. د نړۍ ډېری خلک عادي دي، خو بریالي کسان هغه دي چې پرېکړه یې کړې چې دوی باید غوره اوسېږي. دا که کار وي، اړیکې وي، د ژوند نور مسایل. خو یو اصل ته باید خپل ځان ته وټاکي. ته باید پوه شې چې په یو شي کې ته باید فوق‌العاده اوسېږي. یا به ته بې هدفه ژوند لرې او یا به ممتاز اوسېږي. ژوند ډېر لنډ دی. کوشش وکوه چې د آرامۍ په سیمه کې ځای نه کړې. له ځانه وپوښته، آیا زه خوښ یم چې یو عادي ژوند ولرم او آیا زه غواړم چې د لویانو سره ځای ونیسم؟ پرېکړه ستا ده او ته یې ټاکې.